احمده، هغه څه شی دی چې د انسان عزت کلک ساتي؟ پرتوګاښ. یو مجرد په خوب کې واده کړی و، ناوې ورته پراټې پخولې او ده خوړلې، چې سهار د خوب نه راپاڅېده نیمه بړستن یې خوړلې وه. نورې پیشوګانې بهر ګرځي، تاسو ولې کور کې ناست یئ؟ چسپکي ماینونه زیات شوي دي. زمونږ د افغانستان جنکۍ د سنگار نه بغیر هم داسې ښکاري لکه ښاپیرۍ. نور دروغ په بله ویډیو. څنګه خو سر کاکا؟ ته بیا ولې زنګونه راوهې؟ ما درته ویل چې زما لور به تا کره نور نه درځي نه درځي نه درځي. دا ته چې وایې چې زما لور به تا کره نه درځي نه درځي نه درځي، سخت خوند راکوي. بلې محترمه، تاسو په 50 افغانۍ زموږ د شرکت د پرچه اچونې ټکټ اخیستی و او د 10 لکه افغانیو ګټونکي یاست. ښه محترمه، څنګه کولی شو چې دا خپلې پیسې ترلاسه کړو؟ تاسو نشئ کولی ټولې پیسې په یوه ورځ لاسته راوړئ. د دې لپاره تاسو باید 5 وارې زموږ شرکت ته راشئ او هر وار چې راځئ نو تاسو ته به 2 لکه افغانۍ درکول کیږي. زه دومره بیکار نه یم چې په خپله پیسو پسې 5 وارې شرکت ته درځم. زه د دې لاټرۍ نه تېر یم، سبا درځم، ما ته خپلې 50 روپۍ بېرته راکړئ. خدای په امان. احمده، دا په دروازه د خیرنو لاسونو چاپونه چا دي؟ نه پوهېږم، زما خو نه دي. زه خو په لغته باندې دروازه خلاصوم. پوهېږې شمسه، ما ته په جنګ کې 1 نفر او 100 نفره یو شی دي. هغه څنګه؟ د 1 نفر نم تختم او د 100 نفرو نم تختم. د مجردینو د خلاصېدو لپاره مې یوه وظیفه پیدا کړې وه. د 1 کال راهیسې مې ویله، پرون چا راته ویل چې هغه د سعودي عربستان ترانه ده.